أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. پرون د سبق په پای کې د انبیاء سابقینو قصه چې ذکر شوه، الله تعالی حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته خطاب وکړو چې دا د مخکینیو انبیاءو قصې موږ په تا تلاوت کوو، ته د جملې د رسولانو نه یې. اوس نو د رسولانو خبرې کوي. تلک الرسل، دا ټول رسولان دي د آدم علیه السلام نه نیولې تر نبي کریم صلی الله علیه وسلم پورې. فضلنا بعضهم على بعض، بهتري ورکړې د موږ بعضو د دې ته په بعضې نورو باندې. منهم من کلم الله، ځینې د انبیاو داسې دي چې د الله تعالی سره یې بذات خبرې کړي، الله تعالی بذات خبرې ورسره کړي دي. ورفع بعضهم درجات، او بعضو د دې ته الله تعالی درجې پورته ورکړي دي. وآتینا عیسی ابن مریم البینات، ورکړي دي موږ عیسی علیه السلام چې زوی د بی بی مریم د ښکاره معجزې. وآیدناه بروح القدس، او تایید کړی موږ د حضرت عیسی علیه السلام په روح القدس سره چې جبرائیل امین ده، یا انجیل ده، یا اسم اعظم ده، یا عیسوي روح ده. تلک الرسل فضلنا، دا ټول رسولان دي چې فضیلت ورکړی د موږ ځینې د دوی ته په ځینو باندې. فضیلت هر هغه وصف د کمال ته ویل کېږي چې په دنیا کې په یوه سره د انسان مدح کېږي، او په آخرت کې په یوه سره انسان ته ثواب پیدا کېږي. دا وصف د کمال کله داسې وي چې مشترک وي په مابین د ډېرو خلکو کې، کله وصف د کمال بعضو ته وي او بعضو ته نه وي. بیا دا وصف د کمال کله یو جزئی وصف وي، کله کلی وي. انبیاء علیهم السلام په صفت د نبوت کې دا ټول سره شریک دي. دا یو وصف د کمال دا ټول کې شریک دي. تر نورو خلکو نه دوی بهتر دي، اما بیا اننې په دوی کې فضیلت جزئی او فضیلت کلی کې خبره ده. بعضې انبیاو ته یو خصوصي داسې وصف د کمال الله ورکړی چې هغه بیا په نورو کې نه وي، لکه د حضرت موسی علیه نبینا علیه السلام سره الله تعالی په ذات خود غږېدلی بغیر د واسطه د ملایکې نه 2 وارې. خو په کویتور د پیغمبر علیه السلام سره په ذات خود غږېدلی فلا مکان کې، فکان قاب قوسین او ادنی فاوحى الى عبده ما اوحى وشتان بعضهم. ډېر فرق ده د حضرت موسی علیه نبینا علیه السلام د غږېدا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د غږېدا. یو فضیلت جزئی ده، یو کلی. لکه موسی علیه السلام دا یو فضیلت جزئی شو چې الله په ذات د ده سره خبرې کړې دي. د حضرت عیسی علیه السلام یو فضیلت جزئی ده چې الله تعالی د ده تایید په جبرائیل امین چې هغه همیش د ده سره موجود و، دغه فضیلت جزئی ویل کېږي. خو الله تعالی وی ځینو ته ما په بعضې بهتري ورکړې، خو ورفع بعضهم درجات، او بعضې ته بیا ډېرې درجې ورپورته کړې دي. دا فضیلت کلي ته اشاره ده چې د حضرت پیغمبر علیه السلام ده په نورو انبیاو باندې. ټول انبیا تر عامو مخلوقاتو نه بهتر دي. په انبیاو کې بیا رسولان تر انبیاو نفس بهتر دي. په رسولانو کې اولو العزم رسولان دا تر دا نورو رسولانو نه بهتر دي.
په دا اولو العزم رسولانو کې چې آدم علی نبینا علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، نبی کریم صلی الله علیه وسلم، په دغو کې بیا د چا مقام جګده. نو فضیلت جزئی د دې هر یو شته. لکه پرون ما درته ویلي وو، یو حدیث مبارک کې راځي چې پیغمبر علیه السلام راووت، صحابه کرام لګیا دي په خپل منځ کې خبرې کوي چې سبحان الله، رب کریم آدم علیه السلام ته څومره غټ مقام ورکړی ده چې ته په ټول مخلوق کې د خپل خلافت لپاره غوره کړی ده آدم صفی الله ده. او چا وویلې چې حضرت ابراهیم علیه السلام خلیل الله ده، چا چې موسی علیه السلام کلیم الله ده، چا چې عیسی علیه السلام روح الله ده. د هر یو فضیلت جزئی ذکر کړ. حضرت پیغمبر علیه السلام دا خبرې واورېدې چې راووت، نو ورته یې چې واقعي خبره ده. حضرت آدم علیه السلام صفی الله ده، نوح نجی الله ده، موسی کلیم الله ده، ابراهیم خلیل الله ده، عیسی روح الله ده. د هر یو په ذات خود په خپل ځای صحیح خبره ده، لیکن زه حبیب الله یم. دا مقام یې د بل چا نشته. دوم، حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل مقام پټ ساتو. الله تعالی حکم ورته کوي واما بنعمت ربک فحدث. کوم نعمت چې الله پتا کړی هغه بیان کړه خلکو ته. نو حضرت پیغمبر علیه السلام وی انا سید ولد آدم ولا فخر. زه د ټولو انسانانو سردار یم، فخر نه کړم. وبید لواء الحمد، امام په لاس په جنډه د حمد دی. د آدم علیه السلام نه نیولې تر عیسی علیه السلام پورې ټول پیغمبران به د ما تر جنډې لاندې ولاړ وي. زه فخر نه کوم. زه به په قیامت کې اول د قبر نه راپورته کېږم، ما نه به مخکې د مځکې نه څوک نه راپورته کېږي. زه به اول شفاعت کوونکی یم چې د ما شفاعت به قبلېږي. زه فخر نه کوم. زه اول هغه څوک یم چې جنت ته به ننوځم او د ما د امت 80,000 کسان چې هغه به بیا وروسته را روانه ده، د حساب خبره بیا ځای کې به بیا نور تشریح کوو. بلا حسابه هغه د ما سره جنت ته ننوځي. زه فخر نه کوم. اوس دغه مقام چې د ټولو انسانانو سیادت ده، او دم په ورځ د قیامت باندې چې هر سړی نفسي نارې وایي، په دغه ورځ د نبي علیه السلام سیادت ښکاره کېږي، د ټولې دنیا سرداري ورته ښکاره کېږي. دغه ته فضیلت کلي ویلی کېږي. هر نبي ته خدای پاک معجزه ورکړې، هر نبي ته خدای پاک یو مقام ورکړی. هغه ټول مقامات خدای پاک په دې کې پیدا کړي دي. فبهداه مقتده. د انبیاء سابقینو قصه الله ذکر کوي، بیا پیغمبر علیه السلام ته حکم کوي دا دوی چې کوم نیک کمالات درلود په ټولو کې اقتدا پسې وکړه. او چې الله امر ورته کړی د هر نبي کمال دوی په ځان کې پیدا کړی. فبهداه مقتده، په هغه ټولو چې دی اقتدا کړی. د دغه وجې نه سالک د ده په مدحه کې وایي حسن یوسف دم عیسی ید بیضا داری، آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری. چې چا ته کوم فضیلت خدای پاک انبیاء سابقینو ته ورکړی و، هغه ټول ته ځان ته لري. لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر د نبی علیہ السلام د شان ثنا وایي نه د دې موږ په وس باندې پړه لنډه خبردار ده د الله نه رالاندې په ټول مخلوق کې غټ مقام دی. د دغه وجې نه مظهر جانان شید وی خدا حمد آفرین مصطفی بس محمد حامد حمدی خدا بس. الله چې د دې صفت بیان کړي بس دغه بس ده. موږ به څه صفت وکړو؟ الله یې صفت کړی انک لعلی خلق عظیم وکان فضل الله علیک کبیرا. او چې د الله حمد و ثنا چې د کوم سلسله ذکر کړي هغه بس د بل چا په مخلوق کې بیا دغسې حمیدیت نه ذکر کړی.
محمد از تو میخواهیم خدا را، خدایا از تو حب مصطفی را. ای رسول الله د تانه د الله وصال غواړم او الله تعالی د تانه د رسول الله محبت غواړم. نو دومره فضیلت چې الله دته ورکړی بیا په مخلوق کې بل چاته نشته. دغه فضیلت کې کلي ویل کېږي چې یو نه وایي اشاره ورفع بعضهم درجات په جمع صيغه سره وکړه. هر یو نبي ته یو فضیلت خدای پاک ورکړی، خو دته چې څومره فضیلتونه دي هغه بل چاته نشته. ولو شاء الله دا چې انسانان اکثره اوقاتو کې د نوح علیه السلام د وخت نه نیولې تر قیامت پورې مسلمان او کافر دواړه شته او په خپل منځو کې جنګونه شته. الله وی دنیا د امتحان ځای ده. که الله اراده کړې وای چې جبران ټول خلک مسلمان کی، د الله د تسخیري حکم خلاف هیڅوک نشي کړی چې کن فیکون کېږي بیا به ټول مسلمان. خو لیکن دنیا دار د امتحان ده. ایمان اختیاري معتبر ده، اضطراري نه ده معتبر. خپله خوښې ته خلک پرېښي دي فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا. نو الله وی ولو شاء الله که اراده کړې وای الله د ټولو خلکو د هدایت مقتتل الذین من بعدهم نو به کړی جنګ هغه خلکو چې وروسته له دغه انبیاو نه راغلي دي من بعد ما جاءتهم البینات پس د دې نه چې راغلي دي د ښکاره معجزې ولكن اختلفوا لكن خلق مختلف شوي دي فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ځینو د دې ایمان راوړی او ځینو د دې کافران شوي دي. ولو شاء الله ما اقتتلوا که الله اراده کړې وای د دې د هدایت نو دوی به په خپل منځ کې مخالفت او جګړې نه وي کړې. ولكن الله يفعل ما يريد. لیکن الله کوي هغه څه چې اراده یې وي. په دغه کې د تقدیر مسلې ته اشاره ده چې تفویض ده، ځان بسپاري په تقدیر کې به نه غږېږي. حضرت سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ د تقدیر په مسله کې چا پوښتنه وکړه. دی ورته دا توره تیاره لیار ده په دغه لیار مه روانېږه. بیا یې هغه پوښتنه تر وکړه ده ورته ویل دا ژور دریاب ده دغه ته مه ورګډېږه. بیا یې هغه پوښتنه تر وکړه ده ویل دا د الله راز ده، د پاچایانو په څېر کار مه لره، دا د تباهۍ ذریعه ګرځي. خیر و شر ټول د الله د طرف نه دي. دا خو زموږ ایمان مسله ده. نور په تفویض وي الله ته چې الله څرنګه مقدر کړی تقدیر یې کړی. د الله نه څوک پوښتنه نشي کړی. لا یسأل عما یفعل فعل لما یرید. دا پاچاهي خو مختلفه معنا ده چې الله تعالی د دنیا او د آخرت مالک ده چې څه ته اراده وکړي هغه کار کوي. څوک یې داسې حساب نشي کړی. لیکن خلقو نه پوښتنه کېږي مخلوق ته. نو تقدیر کې مسله دا چې عالم زر کې خدای پاک انسانان پیدا کړي، بیا الله د خپل نور تجلی په دې کړي چې په چا هغه نور لګېدلی هغه بیا چې په دنیا کې پیدا کېږي ایمان راوړي. څوک چې هلته د هغه نور نه محروم شوي دي په عالم ارواح کې، دلته چې د دنیا خلک کوشش وکړي هدایت نشي ورکړی په سمه لار بیا نه برابرېږي. يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ارته دې په خپل اختیار کې دي. ولكن الله يفعل ما يريد. الله کوي هغه څه چې ورته اراده یې وي. موږ په عقل قاصر باندې څه فیصلې نه کېږي چې ولې داسې ولې داسې. هر څه کې دي الله یو خیر دی یو حکمت درکړي. دا شیطان نه ده، خو موږ وایو چې شر محض ده. د په پیدایښت کې څه ګټه ده چې الله دا پیدا کړی. خو شر محض ده، کفر ده، خلک هم ټول کافران کوي. وایي د شیطان په پیدایښت کې دومره ډېر منافع دي چې که دا شیطان نه وای پیدا دي الله تعالی ډېر اسباب معطل پاتې شوي وو. الله تواب د توبه قبلوي چې ګناه نه توبه څوک باسي. الله غفار د ګناه یې بخي چې ګناه نه دغه د غفار صفت معنا راځي. الله قهار ده چې چاته عذاب ورکوي چې ګناه نه چاته عذاب ورکول کېږي. الله منتقم د انتقام اخلي چې ګناه نه انتقام د چا نه اخلي. الله رحمان و رحیم ده. دا چې څومره صفات رب کریم دي چې سړی فکر کې کوي
دا د الله د صفاتو ظهور ډېر د شیطان په واسطه خدای مقرر کړی دنیا ته. نو په هر څه کې د هغه خیر ده، خو موږ ته درک نه لګېږي. دا مار ده، لړم ده، دغه ضررناک شیان دي چې په دنیا کې زندگی کوي، موږ په خیر خو ټول شر ده. لیکن د دوی په پیدایښت کې عامو انسانانو ته دومره منفعت ده چې دا زهریلا کیمیایي هوا ټوله دوی کش کوي. دوی ټول د زهرونو خپله ډک شي، خو عامو خلکو ته فضا پاکه شي، عام خلک ته سکون. ضرر یې څومره ده؟ په دا ټوله منظره کې په کال کې به 2 نفره مار چیچلي، ضرر یې 1 نفر یا 2 نفره ده، ګټه ټوله اهل د دغه احکام ده. خو موږ د خیر او د شر د لارې نه پوهېږو، بس قاصر علم وایي د خپل علم موافق فیصلې کوو. یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون. پرون رب کریم د صدقو ترغیب ورکو او په داسې بهترین انداز چې صدقه یې په ځان پور وبلله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، او انعام ذکر مو کو فیضاعفه له اضعافا کثیرا. خو انسان دا شیطان په خیر کې دا وویل چې دا اوس یو څو روپۍ دې پخواری پیدا کړي دي، دا صدقې او شی وکړي د لاس نه دې وځي. الله تعالی انسانانو ته بیا ترغیب ورکړي، ګورئ داسې ورځ بیا را روانه ده چې هلته به ته د صدقو ارمان کوې، خو په لاس کې به د یو شی نه وي. د قیامت په ورځ بیا دا دکانداري، دا زمینداري، دا نوکري او دا موټرواني او دا تجارتونه، دا شی شته. نو اوس صدقې وکړه، دغه ژوند کې صدقې وکړه چې بیا داسې ورځ را روانه ده د صدقې په برکت چې په جنت کې څومره انعامات پیدا کېږي، د یو ټولو نه به بیا محروم یې. هلته به بیا څه په لاس باندې نه وي چې هغه بل سړی وویني چې الله تعالی د صدقو په برکت باندې ده ته په جنت کې څومره مقامات ورکړي. بیا به یې تا هم خواهش وي چې یاره ما هم صدقې کړې وای، چې داسې مقام خدای پاک ما ته هم را کړی وای، خو لیکن هلته بیا صدقو ځای نشته.